ما خو د ذهن نه خپل وس سره بېشکه ایستې ما خو د ذهن نه خپل وس سره بېشکه ایستې خو زما زړه در پسې چغې تر پلکه ایستې یوازې زه خو محبت سودایي کړی نه یم یوازې زه خو محبت سودایي کړی نه یم نن مې ته هم لیدې چې کرښې دې په ځمکه ایستې السلام علیکم ګرانو کتونکو سلامونه او نیکې هیلې ومنئ پروګرام پیرزونې سره زه یم ستاسو کوربه محمد شاه خان دلکش څنګه چې تاسو ته پته د پروګرام پیرزونه کې موږ ګرځو شاعرانو پسې او هغوی سره مرکې ریکارډ کوو هغوی سره د هغوی په ژوند باندې د هغوی په شعر باندې خبرې اترې کوو نن هم راغلي یو 400 رزړو کلي ته کوم کې چې ډېر خوږ ملګری ډېر قدردان ملګری فیاض مشال صاحب ژوند کوي هغوی سره به یو څو خبرې ریکارډ کوو یو څو شعرونه به ترې اورو باقي ځو فیاض مشال صاحب اړخ ته او فیاض مشال صاحب ته په خپل پروګرام کې ستړي مشي وایم خیر راغلاستو ته وایم په خیر راغلی ورته وایم السلام علیکم مشال صاحب وعلیکم السلام او ټول تاسو هم ستړي مشئ ستاسو د پاڼې کتونکي هغوی دې هم ګل ګل زموږ کتونکي دي هغوی ته هم ستړي مشي وایم په خیر راغلی وایم او هر کله راشه وایم الله دې وکړي ستاسو دغه پاڼه نوره مخ په وړاندې لاړه شي دا د پښتو ژبې خدمت دی د دې ولس خدمت دی نو دا پکار ده چې موږ په شریکه باندې زه اکثر په پروګرامونو کې ویم چې دغه کښتۍ زموږ نه که ډوبه نه ده نو په ډوبېدو ضرور ښکاري که چېرې موږ دا شاعران او دا ادیبان دا خوارېکخه طبقه دا پریوتې طبقه که دغه د دې بیړۍ د لنګر موږ په شریکه رانخ که نو خدای مکړه بیا هم خدای مکړه دا کښتۍ رانه ډوبېږي نو زه خدا تاسو ته خراج پیش کوم د زړه له کومې درته شاباش در کوم او خدای دې نور هم همت درکړي چې تاسو او ستاسو دا پاڼه دا کامیاب شي ډېره مننه مشال صاحب هغه ستاسو خبر به زه وکړم چې ضروري نه ده چې مشال ټول خلک وپېژني داسې خلک به وي چې تاسو سره به ناشنا وي ستاسو اواز سره به بلد وي خو ستاسو چهرې سره به ناشنا وي هغې خلکو دپاره که لږه لنډه پېژندګلو مو وکړه نو ډېره مننه به وي دا خو پکار ده ځکه چې زما خو ړومبۍ ابتدا د ټي وي نه شوې ده ټلویزیون نه پېښور پی ټي وي سنټر چې کوم پېښور دی نو دا د سن 98 خبره وه خو به هر حال دغه خو د میډیا سره راتګ دی خو زه پیدا شوی په رزړو کلي کې څنګه چې تاسو ووایئ زما نوم فیاض مشال دی زما د والد صاحب نوم ډاکټر فضل ربي دی او په سن 1900 څلورو یایم کې ما دوی کره سترګې پرانستې دي بیا ابتدایي تعلیم مې هم د خپل کلي نه کړی دی او لسم مې د 400 نمبر 1 سکول نه کړی دی بیا چونکې په ما باندې څه بیماری ډېر دغه وکړل اوس هم زه بیمار یم نو د دې په وجه باندې ما هغه تعلیم جاري ونه ساتلی شو نو به هر حال خو څه ته چې موږ تعلیم وایو نو که تعلیم موږ مطلب د ډیګرو ته وایو نو ډیګری خو ډېرو خلکو اخیستې دي خو زما په خیال چې دغه تعلیم نه دی تعلیم دغه دی چې زمونږ د دې حجرو کې ناسته کړې ده موږ مطلب دی د مشرانو سره ناسته کړې ده اجمل خټک بابا شو غنی خان بابا شو اکرام الله ګران بابا شو اندیش بابا شو دا ټول باباګان وو موږ پښتانه په د بابا د لقب ډېر په مشکله چاته ورکوو خو چې چاته مو ورکړی نو هغه واقعي چې باباګان وو او دوی سره زمونږ او ځان خوش نصیبه هم ګڼم په دغه اخلا چې زه په داسې پیړۍ کې پاتې پیدا شوم چې دغه ټول هم ښه د نږدې نه ولیدو او هم لیدل او هغوی سره هم ښه ناستې وکړو نو ډېر څه مو ترې زده کړله اوس هم د زده کړې په دغه کې یو لا روان یو دا نه وایو چې ګنې ځکه دا علم دریاب دی نو دغه زما هغه لنډه پېژنګلي ده بیا د ریډیو سره وابستګي وشوله دغه ته تګ وشو د ټلویزیون نه رالم ریډیو ته نو په دې کې لکه زما په خیال چې کې پی کې کې به داسې یو ریډیو نه پاتې شوی که ریډیو پاکستان وي که پښتونخوا ریډیو دی تر د پاور 99 چې کوم مریپور او دغه د 88.6 شو 92.2 92.6 دا ټول نو په دې کې ټولو کې ما د خپل فن غمی شیندلی دي وخت په وخت ټولو د ما آوازونه اورېدلي دي خو په ډومبي ځل به مې دا ګل ګل کتونکي ګوري ځکه چې هغوی ته دا به هم پته نه لګي هغوی چې کله به ما ته کال کوو نو ستا عمر 80 کاله دی ته دومره کې روان یې نو ما وی یاره بس او چاته به مې څه وي نو بهرحال کیدای شي زما هغه اواز هم په دغه باندې داسې به لګېده هغوی ته بهرحال دغه زما هغه لنډه پېژنګلي وه خو
ډېره مننه مشال صاحب، ډېر په تفصیل سره مو زما د خبرې جواب راکو. مشال صاحب دا راته ووایه چې شاعرۍ دنیا ته څنګه رالی؟ نو دا خو دلکش صاحب داسې ده چې دا خو څوک زما په خیال راځي نه، دا الله تعالی دې رالیږلي وي، دا خدا دا صلاحیت دی او دا نه ترکاڼي ده نه لواري ده نه ګلکاري ده چې ګنې دا هنر لکه نه دی. زه د خپلې پوهې مناسبت سره دا خبره کوم، کیدای شي چې غلطی، کیدای شي څوک را سره متفق نشي، خو به هر حال دا چې کم دی دا خدا دا صلاحیت دی، خو چاله ډېر ورکړی، چاله کم ورکړی دی، چاله بې انتها زیات ورکړی دی، استعداد خبره ده. نو دا د مور د غېږې نه دغه انسان سره زه وایم چې دا راځي، خو دا بیا شوکېږي کله دا پته نه لګي، خو یو وخت داسې راشي چې دی دا مخصوص کي چیرې زه لیکل کوی شم. ډېره مننه مشال صاحب، دا راته ووایه خبرې خو به سره ډېرې کوو ځکه چې موقع ده نن چې تاسو سره موږ خبرې واورو. ډېر مینوال به داسې ستاسو اواز یې اورېدلی دی خو تاسو یې لیدلی نن هغوی د زړه ارمان هم پوره شو، تاسو یې ولیدلی هم، خو مینوال بور کېدو ته نه پرېږدو. خپل یو څو شعرونه راته ډالېږي چې مینوال ترې خوندونه واخلي. ها نو هغه داسې یو خبره ده، ډاکټر اسرار صاحب یو شعر دوه راته رایاد شو، مردان د سیمې زموږ ډېر ستر شاعر دی ډاکټر اسرار، هغه وایي چې ما دې پال کتلی دی زاهده مه قارېږه، ما دې پال کتلی دی زاهده مه قارېږه، اړوې بلاسو کې تسبیح غزل به وایي او ډېرې که زه ښې غزلې راوړم خو اسراره وایي مې یاران چې پخوانۍ غزل به وایي. نو زه اوس نه پوهېږم چې زه تاسو ته کوم غزل ووایم، نظم ووایم، سندرې ووایم، نظم څه شي ووایم، خو بهرحال زه د خپلو یاداشتو نه چې ما ته که څه یادېږي نو او ځکه ستاسو ما ته دا هم پته نه لګي چې هسې نه ټایم زیات وانخلمه نورو ملګرو دغه نه شي. بهرحال زه که سندره ورته ووایې او که نظم ورته ووایې دواړه مینه به پې ستاسو ماتې شي. زما یو کلام دغه ویلی دی وصال خیال د خیال محمد صاحب زوی، فنکارانو خو ټولو ویلي تقریبا، خو دغه یو کلام د ویلی دی چې جندي د خپل وحدت په تار پیېلی دی یو کېږي، جندي د خپل وحدت په تار پیېلی دی یو کېږي، امیل ترېنه جوړېږي او اته کلي دي واړه اشنغر باندې یادېږي د یو بله زارېږي، او د خیال نیلې تنګینه به تر پړانګو مې روان وي، امیل به مې عنوان وي، تر څو چې د شهید فضل غني د غم داستان وي، غوږ غوږ به شاعران وي، نو دا غږ به د ولس بچي بچي ته مې رسیږي، امیل ترېنه جوړېږي، او شیرپو کې زیږېدلې بهادر و لاجوابو، ښایسته لکه ګلابو، تلي کې سرکې خو چې قایل د انقلابو، د هر چا انتخابو، نو حیات به تل حیات وي چې په زړونو کې اوسېږي، امیل ترېنه جوړېږي. او حاجي محمد امین د عمرزو چې با اصول و، سوچه عاشق رسول و، خاوند د مرتبې و د شعرونو پرې نزول و، سوچه عاشق رسول و، نو کلام کې هم دا خبرې ځای په ځای ښکارېږي، امیل ترېنه جوړېږي. او غازي او مجاهد په تورنګزو کې یو انسان و، نیازبین د پاک سبحانو، لکړو کې نن پروت دی اشنغر چې پې روخانو، هغه میر د کاروانو، نو د خام شهیدان نه مري رحمتونه پې ورېږي، امیل ترېنه جوړېږي. او انګریز چې کله دلته وبدلی ټول نظام و، هر کس د دوی غلام و، بس یو په پښتنو کې باچا خان و چې نیک نام و، فطرت کې اسلام و، نو تحریک د ازادۍ او اطمانځو نه شروع کېږي، امیل ترېنه جوړېږي. او رزړو کې یو داسې نیکسیرته شخصیت دی، د ټول کلي عزت دی، الله ورله ورکړی په خپل فضل معرفت دی، همه انسانیت دی، نو روجه وي که اختر د باباجي حکم چلیږي، امیل ترېنه جوړېږي. او تحصیل د هم ذله ده چې نامه یې 400 ده، په هر لحاظ پوره ده، ښکاره د پېښورو د مردان منځ کې پرته ده، په هر لحاظ پوره ده، نو مفتي عبدالله شاه پکې د نور غوندې ځلیږي او امیل ترېنه جوړېږي. او په پړانګو کې اوسېږي چې د خوږ زړونو درمان دی، په هر چا باندې ګران دی، په پړانګو کې اوسېږي چې د خوږ زړونو درمان دی، په هر چا باندې ګران دی، شاعر دی هم ادیب دی، قدردان د هر انسان دی، اکرام دی مهربان دی، نو مشال د مینې بل کې رڼاګانې ته خورېږي،
امیل ته نه جوړیږي. ډېر زبردست مشال صاحب، ډېر په زړه پورې شعرونه تاسو مونږ ته وویل. الله دې همدغه شان دی مشال ساته چې زمونږ پښتنو له رڼاګانې ورکړي. الله دې روغ صورت دله درکړي. او مشال صاحب نورې به درنه هم ډېر شعرونه به درنه وړو، خو دا راته ووایه تاسو په خبرو کې د سندرغاړو ذکر هم وکړو، کومو سندرغاړو دله غزلې ویلي دي؟ د ټولو نه اول خو خیال محمد صاحب چې موږ د پښتو شهنشاه ورته ویلی شو، شهنشاه غزل دی، د پښتو رفیع ورته ویلی شو، د پښتو سیګل ورته ویلی شو، د پښتو مهدي حسن ورته ویلی شو. نو هغه زما په خیال چې ډېره لویه غټه نامه ده. زما کلام به څه کلامي، خو هغې د اواز خواږه چې کوم ورکړي دي او هغه 2 کلام هغوی ویلي دي. ستر استاد دی زموږ، الله دې راته ژوندی لري. بیا د هغه بچیان چې کوم دي، انور خیال 2 کلام هغه ویلي دي، 2 کلام یې بل زوی چې کوم دی وصال خیال هغه ویلي دي. دغه شانتې ګلزار عالم صاحب ویلي دي، هم بلا کلامونه راله ویلي دي، تقریبا 14-15 کلام هغه ویلي دي. نازي اقبال ویلي دي، وږمې ویلي دي، نغمې ویلي دي، زرشاد ویلي دي، بادر زیب ویلي دي، احمد ګل صاحب ویلي دي، سردار یوسفزي ویلي دي، عقل مینې ویلي دي، نغمې ویلي دي. کوم افغانستان سندرغاړې ده، زمونږ فخر دی، پښتنه ده. دغه شانتې یاره اوس که د چا نه مره نه پاتې کېږي ګلونو نو خفه رانه نه شئ، ځکه چې هغه سندرغاړي زمونږ سندرغاړي هم دي، سندرغاړي هم دي. او زه به د دوی په خپل کتاب کې هم ذکر کوم چې دوی زما د کلامونو له ډېر ښه دغه ورکړی دی. نو بهرحال اوس رانه نومونه هېرېږي او ډېر ویلي دي. سمه ده مشال صاحب، بلها نومونه مې یاد کړه. زه به درته دا وایم داسې کوم یو شته چې تاسو نه پاتې وي، هغه ستاسو غزل نه وي ویل، یو ستاسو ارمان وي چې یاره دا سړی دی یا دا زنانه دی زما غزل ووایي؟ یاره دا خو داسې مشکل سوال تاسو وکړو. لکه واقعي ده چې زما غټ ارمان د ګلزار عالم و. ګلزار عالم زما ډېر خوښ و او خوښ مې دی هم او یار مې هم دی. نو دغه زما یو غټ ارمان و چې یاره ګلزار عالم که زما کلام ووایي، ګلزار عالم هم ووایي، خیال محمد صاحب هم ډېر غټ ارمان و، هغوی م ووایي. او خواهشات خو د انسان نه پوره کېږي، خو انسان خو به هر حال دغه خو وخت سره سره به هم وایي. نور چې که چا نه دي ویلې هغوی به هم زه ووایم چې چا نه دي ویلې، بس به ووایم چې دوی نه دي ویلې، که نه هارون باچا نه دی ویلې او دغه مې ارمان دی چې دی هم ووایي. کرن خان نه دی ویلې، حالانکه زمونږ ښه دوست دی، یار هم دی، اشنا هم دی، ملګری مو دی، او به هغه ته هم لا رسېدلی نه دی. شاید چې دغه خو ما کتاب هم نه چاپ شوی، اوس دوی ته څنګه ورسېد. دوی خو داسې و چې ورسره راشه درشه لږ شته دی، او هغه دا نه چې ګنې هغه سره زما د زړه مینه نشته دی یا دغه نشته دی. خو چونکې هغه کله په یونیورسټۍ کې، کله یو خوا کله بل خوا، کله افغانستان کې، کله ملک نه بهر، نو هغه سره لږ دغه شانتې نزدېکت د زړه او د ذهن ترمنځ هم فاصله نشته، خو رسما فاصله به وي. نو دغه وجې نه به پاتې، نور دغه خبره هم نشته دی. زما رور دی، کلم هم چې هغه ووایي نو هغه ته مضر دی. زما کلام د هر چا دی، دا پبلک پراپرټي وي، دا د ولس دی، دا زما نه دی، دا د ولس دی. ډېره مننه مشال صاحب، ډېر بختور سړی، ډېر ارمانونه دې پوره شوي دي او کوم ارمانونه چې دې پاتې الله دې وکړي چې هغه هم پوره شي. مشال صاحب د کتاب ذکر مو وکړو، کتاب مو چاپ کړی دی یا اراده ورته لرئ؟ د کار لاندې دی، د کار لاندې دی. اوس که خیري په هغې کار شروع دی، نو خو اوس په دې ششوپنج کې ما اجمل خټک بابا رانه یو ورځ پوښتنه کړې وه چې یاره ته کتاب ولې نه چاپ کوې؟ نو ما ورته چې بابا زه په خپل کتاب کې څه نه وینم چې زما کتاب او دا ضروري ځکه نشم دغه کولی چې موږ هغه کتاب لا راوانغېښتی کوم کتاب چې لکه ډېر مقدس دی او موږ په ایمان راوړی دی چې هغې ته موږ هغه قرآن مجید دی او ډېر مقدس کتاب دی، خو هغه هم موږ راوانغېښته او دې ته مېښې دی چې تا دې ووایي او ما دې ووایي، ته پرې راته لاس کېده او زه پرې ته لاس ایږدم. نو زما د بیاز مشال به څه کتاب وي چې دا به لا خلک والي او دا به خلک دغه کړي. زمونږ شاعران، زما دا هم یو غټه ګیله ده او دا د مینې ګیله د مینهوالو خفه مې عمره نه شي، مخکې نه معافي غواړم که خفه کېږي نو زه مخکې نه معافي غواړم. خو یو حقیقت دی چې بس دې ته شاعر خوشحالېږي چې پلاني په ډېره مینه ورته ډالۍ کړم
نو دا ډاله مالو دا قصې پیسې ختمې کړې د دوی د پاڼې د په وساطت سره تاسو ته وایم چې هغه یوازې دا نه چې د فیاض مشال کتاب دی د هر چا کتاب چې دی ستاسو کتاب دی ستاسو لپاره لیکلی دی د خپلو بچو نه بقره وایلي په هغې کتاب چاپ کړي نو کم از کم دا اخلی په پیسو اخلی د هغې قدر و قیمت هم زیات شي دا دونه ارزښت خو نه لري تاسو په فضولیاتو ډېرې پیسې باج کوئ نو که په دې باندې 100-200 روپۍ لاړې شي نو دا ضایع نه ځي سمه ده انشاءالله همدغه شانې به کوي مشال صاحب نورې خبرې به هم کوو نور به راته څه وایي شعرونه به راته زموږ د مینهوالو ته ډالۍ کړي نو زه ما خو تاسو ته ووایي والله زما دا یاداشت هم ډېر زیات دا اوس نه پوهېږم خو دا دغه نظم چې دی دا خو راته په یاد په دې دی چې دا هغه په هر ځای کې رانه دغه اکثر یا چې تاسو کوم ووي نو د دغې هم راته به ډېر غوښتنې به کېدې نو بهرحال زه ګورم چې ته یو پاڼه ځان سره ګورم که چېرته ما سره سمه ده په ګوتو راغله اکثر هغه د ګران بابا د کار را سره اکثر کېږي هغه به هم زړه پاڼه چېرته راواغېسته هغه به یې وکړو البته اکثر مخلي شوی وه دغه شوی به وه ګورم ما ښه دا اوس بل زه وصال خیال ووایي که نه انور خیال ووایي زړه او سر دواړه په دوږدم خو محبت نه پرېږدم زړه او سر دواړه په دوږدم خو محبت نه پرېږدم ستا د کوڅې دا ملنګي په هېڅ قیمت نه پرېږدم زړه او سر دواړه په دوږدم خو محبت نه پرېږدم ستا د کوڅې دا ملنګي په هېڅ قیمت نه پرېږدم او هېڅ چا مې پرې نه خو ارمان پوره کېدو ته په ژوند هېڅ چا مې پرې نه خو ارمان پوره کېدو ته په ژوند ځکه ناترسې زمانې ته وصیت نه پرېږدم هېڅ چا مې پرې نه خو ارمان پوره کېدو ته په ژوند ځکه ناترسې زمانې ته وصیت نه پرېږدم او ستا د خلوص دې پیرزوینې ته قسم ماتوم ستا د خلوص دې پیرزوینې ته قسم ماتوم نن خو دې داسې بېنوا د شونډو ست نه پرېږدم او د شیخ په خوله دې زه یو 20 ځله کافر شمه خو د شیخ په خوله دې زه یو 20 ځله کافر شمه د شیخ په خوله دې زه یو 20 ځله کافر شمه خو زه مې د خپلې پاکې مینې عبادت نه پرېږدم او زه د خپل زړه په چمنزار کې کر د مینې کوم زه د خپل زړه په چمنزار کې کر د مینې کوم مشاله بوټي پکې یو هم د نفرت نه پرېږدم زړه او سر دواړه په دوږدم خو محبت نه پرېږدم ستا د کوڅې دا ملنګي په هېڅ قیمت نه پرېږدم ډېر زبردست ډېر ښکلی دی او چې ستاسو کلام مشال صاحب ښکلی به څنګه نه وي ځکه چې تاسو هم ښکلي یاست ستاسو خبره ښکلي خلک همیشه ښکلي خبرې کوي مشال صاحب یو سوال مې ذهن نه راغلی چې کتاب له مو نیم خوښ کړی دی که نه دقه مې خبره کوله چې اجمل بابا د خدای وبخي ما نه پوښتنه وکړه او ما سره اوس ما نه دی چې خو ډېر ښه لیکوال هغه ټایم سره هغه زما دغې خبرې ګواه هم دی خو بدنصیبۍ نه زما یاداشت ډېر زیات خراب شوی دی نو هغه به رایاد شي خو دې وخت کې رانه اوس ګډوډ کېږي چې هغه څوک و ما سره ځکه که اوس ووایم او آن د ریکارډ شي او غلطي نو بیا به زه هغه خبره هېڅکله هم نه کوم چې هغه ما ته پوره تصدیق نه خو یو ګواه ولرم خو هغه نوم نشته خو هغه په مخ کې اجمل بابا ما ته وی چې نوم به له سګ دی که فرض که ته کتاب خو به کله ته راځي نو ما ورته د خولې نه وختل ما وی یاره بابا ما ورله نوم غوره کړی د مینې مشالونه ما ورته وی چې د مینې مشالونه به نومي نه هغې راته پې داسې چرخی راښکه وایي چې نه که نه هغه میز داسې پروت و په هغې داسې چرخی راښکه چې د مینې مشالونه نه کټ یې کړ نو زه ما فکر کو چې یاره بابا ولې د مینې مشالونه نو ما ته ته ولې د مینې مشالونه سم څه ګڼئ نو ما یې جي دا هم د مینې خپل د مینې مشالونه ګڼم چې وختاً په وختاً په ما بل شوي دي هغه د وصال دی او هغه که د هجران دی او که هغه د انتظار دی او که هغه د هر څه دي او که د طبقاتي شعور دی او که د انسان دوستی دی او که خدا زه هم دغه ګڼم د خپلې مینې مشالونه یې ګڼم نو ما ته چې نه ته دغه خو ستا ښه سوچ دی خو ته فکر وکړه ته دا مشال محدود کې مشال سره که ته مړ او بله مو نه لیکې نو دا بلی دا د دغې محتاجیم نه لري مشالي دا د بابا خبره وي ما ته نو ما ته وی چې د دې نوم به مشالي یا مشالونه وي نه د مینې او نه مړ او نه بل نو اوس به ګورم بیا مې ډېرو ملګرو سره هم پیدا دغه وکړه چې یاره اوس څه چل وکړم شاهد علي شاهد چې کوم دی هغه ته بیا وی مې یاره هم زموږ همزولی ملګری هم دی هم سر شاعر دی ارشد جان شاهکار دی داسې دا زما نږدې ملګري دي
نو دوی سره مې دا بیا کښېنم نو ګورم به چې کوم نوم هغه وي چېرې په شاعرۍ کې به دې نوم وګورو چې په شاعرۍ کې دې کې هم ډېر ښه نوم روځي نو بیا به ګورو نو چې دې کم یو راووته بس هغه به بیا یو نوم رانه شاعر و هغه چې دی نو هغه محسن خان عثمانزی هغه هم زما غزلې ویلي دي او زما ډېر ښه ملګری هم دی زما محسن هم دی نو ویني دغه هماغه خبره ما چې یاداشت زما دا نه کم دی اوس دې کې اوس هم رانه ډېر پکې پاتې دي چې هغه اشرف ګلزار هم ویلي دي که نه نو یو شعر دی او ستا د جفا درد مې حافظه کمزورې کړې ده بس یو د مینې کلمه راته لا یاده ده مشال صاحب زمونږ د دې پاڼې کم مشر چې کوم یو دی ایاز فضل داودزی صاحب دا هلې ځلې شروع کړي شاعرانو پسې ګرځي او هغوی سره مرکې ریکارډ کوي او هغه ځان سره هوندي کوي د تاج کې پي کې دغه ایډمن صاحب ته ایاز فضل داودزی ته دې قدم دې په کوم نظر باندې ګورئ ایاز فضل داودزی صاحب شو تاسو شوی دلکش صاحب زه ډېر درناوی لرم تاسو ته او ډېرې دعاګانې ځکه چې زه خو وایم چې دا خو بې غرضه بې لالچه او سوچه او ساهو مینه ده چې تاسو په خپلو وسایلو ګرځئ او کوڅه په کوڅه او کلي په کلي ګرځئ او دغه پټې ملغلرې یې ورته وایي او هر څه چې وایي تاسو خپل دغه ژبه کې نغره او باسئ را برسېره کوئ او بل دا ډېر ښه کوشش په دې دی چې ټي وي یا ریډیو ټلویزیون ریډیو هغې کې دا دی چې ډېر قید و بندیزونه هم پرې ولګي دا به وایي دا به نه وی ستاسو دا پیج ستاسو پاڼه دا واحد هغه دغه پوره کوي چې دې کې دا خبره پالیسۍ اړو هغه خبرې ته به نه دغه کېږي بل دا به راغواړي او دا به نه راغواړي نو دې کې دا شیز هم نشته دی سپارش هم نشته دی زه خو دې ته ډېر ښه قدم وایم زه خو دې ته ډېر ګټور قدم وایم او الله دې وکړي چې داودزي صاحب لا او دلکش صاحب تاسو ته الله ډېر توفیق درکړي او موږ خو د دې سیله نشو درکولی لوی باچا دی او هغه دې توفیق درکړي همت دې درکړي چې تاسو نور هم وجود هم ورته ښیئ الله هم د بیمارونو وساته الله هم تر و تازه لره امین مشال صاحب تاسو له هم الله پاک صحت درکړي د تاج کې پي کې او د پیرزونې د ټول ټیم د اړخ نه ستاسو ډېر مشکور یم ډېر شکرګزار یم چې موږ له مو وخت راکړو او ډېره زیاته مننه ستاسو هم ډېره مننه دا وختونه هم زمونږ او ستاسو شریک دي او بل دا ده چې زمونږ مقصد او مرام هم یو دی نو چې یو قدم ولې موږ به سره که خیر لس اخلو انشاءالله کله به هم دنه په شا کېږو نه انشاءالله ډېره مننه مشال صاحب جی ګرانو قدرمندو مینوالو پروګرام تاسو واورېدو پیرزونه انشاءالله تر بل پروګرام کې به یو بل ملګري سره ملاویږو او ملاقات به کېږي تر هغې دمه موږ له اجازت راکوئ چېرته چې هاد آباد او بریالي اوسئ